مسنون اعتکاف چې دی هغه دا دی. نو لسم او شلمه په شلمه روجه باندې سبا نه بله ورځ چې ماښام نور پریوزي چې ته په مسجد کې ناسې او په اخیره روجه چې کله د اختر میاش اولیدی شي نو اعتکاف په ختم شي. دا مسنون اعتکاف دی. د اختر شپه بیا اعتکاف کې نه ده چې میاش اولیدی شوه اعتکاف ختم شو. اعتکاف څه ته وایي؟ علما وایي د اعتکاف معنی ده بندیدل او ایساریدل. دا بندم په جماعت کې بند شي او ایسار شي. اصطلاحي تعریف د دې اعتکاف څه معنی ده؟ ایساریدل د روجهدار. ایساریدل د روجهدار په داسې جماعت کې په داسې مسجد کې چې پاغې کې د جمع منځ کیږي او په نیت د عبادت ایساریدل دې ته اعتکاف وایي. ایساریدل د روجهدار په داسې جماعت کې په داسې مسجد کې چې پاغې کې پنځه ټیمه د جمع منځ کیږي په نیت د عبادت ایساریدل دې ته اعتکاف ویلی کی. دا اعتکاف دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اعتکاف کو. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو حتی توفاہ اللہ تردی چی اللہ وفات کو. چی نبی علیہ السلام وفات شو نو ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ بیا بد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د وفات نه پس بیا د نبی علیہ السلام بیبیانو به اعتکاف کو. د نبی علیہ السلام د وفات نه پس په بیبیانو اعتکاف کو. زنانه چې اعتکاف کوي دا به په کور کې اعتکاف تکینی په هغه ځای چې کوم ځای د دې د مانځه دپاره وي. که د مانځه دپاره مخصوص ځای نه نو کور کې به ځان له یو ځای وټاکي په کمره کې یا برنډه کې اغه ځای برابن کی او نیت د اعتکاف په او کې زنانه بکور کې کینی او نارینه چې دی هغه به په مسجد کې اعتکاف تکینی. په اعتکاف الله څه ورکوي چې سړی اعتکاف تکینی. په دې اعتکاف الله څه ورکوي چې کله سړی اعتکاف وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اعتکاف چې دی چې کم سړی اعتکافو کې یوه ورځ او یوه شپه جعل الله بینه و بین النار ثلاث خنادقا چې یوه شپه او یوه ورځ څوک اعتکافو کې الله د دو د جهنم په منځ کې درې خندقه فاصله راولي. درې